السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ نن به سورہ اعراف آیت نمبر 150 وایو 151. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوي کړي او الله تعالی دې موږ ته قرآن کریم باندې عمل کول د رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم په طریقې باندې آسان کړي او الله دې خپل دربار کې قبول هم کړي. آمین. دینا رستنی آیت کې موسی علیہ السلام چې کله کوه تور نه راغلو تورات راوړو نو وی کتو چې قوم د هغه د سخی په عبادت باندې لګیا دی نو ډېر زیات غصه شو، ډېر خفه شو، د غم نه ډکو، افسوس کو او هارون علیہ السلام د سر نه اونیو رایخ کو او ورته وویل چې دا تا څنګه کار کړی دی، ما خو ته نائب ګرځولی وي او تا باوجود د زما د نیابت نه د قوم پرې ښودی دی. غصه یې ورته وکړله. ورور ورته وویل هارون علیه السلام چې ما باندې دشمنان مه خندوه، زه ظالمانو نه یم بلکې ما خپل حق ادا کړی دی، دوی ته مې ویلي دي خو نږدې وه چې زه یې مړ کړی وی نو دې وجې نه ما دې کې خیر وګڼو چې ستا راتلو پورې انتظار وکړو. نو موسی علیه السلام ته د دې خبر احساس وشو چې دا ورور مې یعنی هارون علیه السلام د ګناه نه وه بلکې د خپل حق ادا کړی دی خو قوم منلی نه ده د خبره او نږدې وه چې قوم مړ کړی وی. نو دې وجې نه هغه د الله تعالی نه معافي وغوښته او ویلې قال ویلې موسی علیه السلام ربي ای زما ربه اغفر لی بخنه وکړي ماته ولی اخي او زما ورور ته. ځکه چې د خپل ورور ته غصه وکړله او غصه یې د بېځایه په دې وه چې ورور یې څه غلطي کمی نه و کړی، خدای خو د الله تعالی د نافرماني د وجې نه په جلال کې راغی او ورور دپاره یې ځکه معافي وغوښتله چې یو خو که هغه څه کمی کړی وي نو هسې نه چې هغه کمي د وجې نه په هغه باندې څه خبره پاتې نه شي نو هغه دپاره یې معافي وغوښته. دویمه خبره دا هم ده پکې چې شیطاني آیات دي نه وروستني آیات کې موسی علیہ السلام ته هارون علیہ السلام وفرمایل چې ما باندې دشمنان مه خندوه. نو دلته یې هغه ورور خاص کر په دعا کې یاد کو چې الله ما او زما ورور وبخې چې که چاته دا احساس شوی چې د دې جګړه ده یا د خپلو کې اختلاف پیدا شو، نه زمونږ جګړه نشته، مونږ په خپلو کې هیڅ اختلاف نشته، مونږ دواړه زه ځان دپاره معافي غواړم او د خپل ورور دپاره معافي غواړم. دې کې نور هم بیا ډېر لوی سبق دی، هغه دا چې دوه نیکان خلق، مؤمنان خلق، داعیان خلق چې هغه قرآن طرف ته خلق را بلی په کار دی چې دوی د خپلو کې اختلافات نه وي، ځکه چې اختلافات شي دشمن ورپورې خاندي بیا په کار دی چې احساس دې دا ورکوي خپل دشمن ته چې نه مونږ یو ځای یو ورونه یو مقصد مه دی. دا په دې کې مونږ ته دا سبق دی او دا مونږ ته یادول په کار دی چې اختلاف د مسلمانانو ټولو اسیم رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې ډېر واضح حدیث دی چې سباب المسلم فسوق، مسلمان ته کنزل کول دا فسق دی، وقتاله کفر او مړ کول کفر دی او ډېره غټه ګناه ده د مسلمانانو په خپلو منځو کې جګړه کول. او یو ځای کې الله تعالی دوی ته فرمایي چې تاسو خپلو کې جګړې چې کوئ مسلمانان نو ستاسو روب او دبدبه به د کافرو د زړونو نه وځي، دې وجې نه تاسو ورونه اوسئ. سوره حجرات کې الله فرمایي چې تاسو ورونه اوسئ، ها که تاسو خپلو کې څه اختلاف پیدا شو نو دا نور کسان چې چا اختلاف نه دی دا یې د پکار دی چې دی کې جوړه وکړي. نو موسی علیہ السلام دعا وکړله ځان دپاره هم، اسیم پیغمبران نیکان او پاکبازي خلق وو، پاک دامنه خلق وو، ګناهونو نه پاک دي، معصومین دي، نو احساس به کېدو ورته د ډېرې لږې غلطي هم چې چېرته الله مونږ نه ناراضه نه شي. لکه آدم علیه السلام ته چې کله احساس وشو
نو فوراً یې وفرمایل چې ربنا ظلمنا انفسنا، ای الله تعالی موږ خپل ځان سره ظلم وکړو، و ان لم تغفر لنا، که ته موږ ته بخښنه ونه کړې، لنکونن من الخاسرین، نو موږ به تاوانیانو نشو. خو د مقابلې کې ابلیس په خپل ګناه باندې اړک شو، کلک شو، وی ویلې چې زه د ده نه ښه یم، زه د اور نه پیدا کړی یم او د خټې نه زه څنګه درته سجده وکړم. همدارنګې څومره چې پیغمبران دي دی خپل ځان لپاره د الله نه معافي، لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل حدیث کې فرمایي چې زه د ورځې الله تعالی نه 90 کرته، یو حدیث کې 100 کرته زه الله نه معافي غواړم. نو تاسو هم استغفار وایي ډیر ډیر، دغه چې انسان خو هر وخت کې د ګناه په کنارې ولاړ دی، شیطان دی، نفس دی، ماحول دی، دا ټول زموږ دشمنان دي او موږ د مسلسل ګناه طرف ته را بلی او موږ په ګناه کې اخته هم یو، بیا پوهیږو هم نه. نو الله نه معافي غوښتل دا ډیره ضروری خبره ده. نو ویلی موسی علیه السلام چې الله ما مبخي او زما ورور مبخي، وادخلنا او داخل کې مونږ دواړه فی رحمتک په خپل رحمت کې، ان رحمت بیا د معافینا نور لویه درجه ده، مونږ باندې خپل رحم وکا، کرم وکا، اضافي مونږ تراکا، مونږ ناراضي شه. رحمت بیا د قرآن کریم یعنی د الله تعالی کتاب او کې تورات و، یا د الله تعالی خودنه، د الله تعالی رحم، جنت، د ټول د الله تعالی رحمتونه دي. وانت او ته چې ارحم الراحمین، ټولنا زیات رحم کوونکی، ته ټولنا زیات رحم کوونکی، نو یا الله په موږ باندې رحم وکړي. الله دا دعا موږ لپاره هم قبول کړي. الله موږ زموږ ورونه ټول مسلمانان معاف کړي او الله تعالی په خپل رحمت موږ باندې وکړي. زموږ دا بیماری، زموږ نور مشکلات، قرضونه وغیره، دا څوک چې دا درس اوري هر سینې کې زړه دی او هر زړه کې څه ارمانونه دي، مشکلات دي، پریشانیانی دي، الله تعالی ته په خپل رحمت کې، خپل رحمت د وجې نه الله تعالی مونږ نه دا مشکل او دا تکلیف لري کې، ځکه چې ته ارحم الراحمین یې. قال ویلی موسی علیه السلام ربي ای زما ربا اغفر لی، بخښنه وکړي ماته، ولی اخي او زما ورور ته، وادخلنا او داخل کې مونږ دواړه فی رحمتک په خپل رحمت کې، وانت او ته ارحم الراحمین ټول نه زیات رحم کوونکی.